ساينسدان ورکړي، دا کومې مدرسې نه اوسه پورې میجر ورکړي، دا کومې مدرسې نه اوسه پورې ایسي ورکړي، دا کومې مدرسې نه اوسه پورې ډي سي ورکړي. خو چې ورکړی دی یو خوار او بېروزګار داسې کس دی ورکړی دی چې هغه بیا په خپله باندې هم ځان نشي ساتلی. مننه تاسو دا کومه ویډیو چې وکړه دا یو منخوص انسان تاسو کته شي چې د په عالمانو پسې کوم خبرې کوي او د عالمانو په باره کې د سویل د چې کوم طالب مدرسې کې کوم طالبان چې دي او هغه د قرآن حافظان جوړ شي دغه بیا عالمان جوړ شي داسې خلکو ته بیا دین خی په منبر ورته راسي هغه پسې دی د رد بد ته ورکړو د ټول مخ کې تاسو دا وایم چې په دې ویډیو باندې مال نه لایک پکار دی نه نه په کمنټ پکار دی صرف او صرف دا ویډیو دومره شیر کړئ چې دې منخوص ته خامخور ورسي او زه ته دا جوابونه ورکوم دا جوابونه زه ته رسیدل غواړم ولې کوم څوک په اسلام او په دین باندې او په پیغمبر باندې او د پیغمبر په وارثانو باندې مین وي دا ویډیو به لازم شیر کړئ. لومبه سوال ته دا وکړو چې د مدرسې نه چې کوم دی نو ډاکټر انجینیر زه درته وایم ته چې کله مړ شي او د مردار خوله دې نیولي نو بیا دغه عالم په دغه مولا پسې ګرځي چې راشي په تا منخوص باندې جنازه وکړي. دویمه خبره ته چې کله واده وکړي د خپلې ښځې سره تر هغې پورې نشي میلاویدی چې څو ځله دغه خوار مولا دغه غریب مولا درله نکاح نه وي تړلی. درېیمه خبره ستا چې کله ډېرې مسلې په کور کې راشي په دغه مولا پسې ته منډې وې ته په ډاکټر انجینیر پسې نشي تللی. په اسلام کې د هغو خبره نه منودلی کېږي. د ډاکټر انجینیر د اسلام سره هېڅ تعلق نشته چې تا ته د دین او د اسلام لاره وښیي. ته چې ځې نو په دغه مولا پسې به ځې. زه هغه خلک نه یادوم ملګرو کوم چې ډاکټران وي انجینران وي او هغه عالمان وي هغه خلک زه نه یادوم. زه هغه خلک یادوم کوم چې په بهر ملکونو کې د انګریزانو په ملکونو کې اوسېږي د انګریزانو طریقې ښیي هغې پسې یو مسلمان چېرته هم نشي تللی. نو دې منخوص ته زه وایم چې چېرته هم په عالمانو پسې خبرې مه کوه که نه د الله سبحانه وتعالی قهر به در باندې نازل شي. ولې چې د یو دوه ټکو کورسۍ دپاره ته نن په عالمانو پسې لګیا کله ډمان ورپسې په عالمانو پسې لګیا وي. ملګرو داسې راویښ شئ په خپل اسلام باندې په خپل دین باندې غیرت وکړئ د داسې خلکو مخنیوی وکړئ. ولې چې نن سبا په پاکستان کې حالات ډېر زیات خراب دي او ډېر زیات په عالمانو پسې خبرې کېږي د عالمانو بېعزتي کېږي او دا عالمان چې نو هغه ورځ به تاسو ارمانونه وکړئ. نن چې دا څومره لارې ګودرې چې موږ ته معلوم دی کوم د اسلام کې چې کوم احکامات موږ ته معلوم دي کوم د اودس طریقه چې موږ ته معلوم ده د مونځ طریقه چې کوم موږ ته معلوم ده دا ټول د دغه عالمانو الله سبحانه وتعالی د هغې په برکت باندې موږ ته دا دین را رسولی دی. ولې چې یو سړی د مور د خېټې چې کله پیدا شي نو هغه هېڅ هم نه یې زده کړي دغه عالم سره به کیني دغه مدرسه کې به داخلېږي هله به دا ټول د اسلام کوم احکامات چې دا به یې زده کوي. که نه تاسو ټول ته پته ده چې د داسې بېدینه خلکو ځای چې کوم دی په آخرت کې هغه د جهنم کنده ده. نو ملګرو ویډیو ډېره زیاته شیر کړئ. که کوم ملګري کوم مسلمانان زمانه خفه شوي کوم مشران زمانه خفه شوي په څه خبرو باندې د هغو ټولو نه بخښنه غواړم. اوس تاسو د اخلم اجازت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.